وخته دلته چې قدم ږدي نو په خیال ږده، د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي. قرآن پاک کې راځي چې تاسو هرگز دا خیال مه کوئ د هغه خلکو په باره کې چې د الله تعالی په لار کې شهیدان شوي دي چې دا مړه دي، بلکې دا ژوندي دي او د الله پاک د طرف نه دوی ته رزق میلاویږي. ملګرو، دا تاسو د ډګر کالج په دیوال باندې لیدی شئ. زمونږ شهدای پولیس دي، چا چې د دې ملک دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې وطن دپاره قرباني ورکړې ده. په دې کې یو زمونږ ملګری شهید کانسټیبل ګلفراز دی، بل د توتالۍ نورولي شاه کاکا شهید دی، خدای دې وبخي. دغه شان د کاړې سره تعلق لرونکی پولیس کانسټیبل انعام شهید. الله پاک دې د ټولو په ګور باندې نور کي، قبرونه دې د نور نه ډک کي. دا ټول خدای بخلي چې کوم دي، دوی زمونږ دپاره، د دې خاورې دپاره، د امن دپاره قرباني ورکړې ده. مونږ به ټول عمر پښتانه قام دوی ته سلوټ ورکوو او دا هم دعاګو یو چې الله پاک دې په دغه خاوره باندې دغه شانتې امن راولي، سکون دې راولي. دا شهیدان چې کوم دي، د دوی دا وینې به بې ځایه نه ځي او مونږ د دوی غیرت، د دوی شهادت، د دوی عظمت ته سلام کوو.